کندهار کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې. بلخوا کابل کې د نننۍ چاودنې تازه جزئیات راغلل. پوهېدو لپاره ویډیو تر پایه وګورئ. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د افغان حکومت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته شوې ده. سرچینو رسنیو ته ویلي دا نښته نن دوشنبه له غرمې وروسته د اپان او ګړۍ کلیو په شاوخوا کې هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني لوري د اغزن سیم د غځولو هڅه کوله. د سرچینو په وینا افغان ځواکونو د اغزن سیم د غځولو مخه ونیوله چې له امله د دواړو لورو ترمنځ د سپکو او درنو وسلو ډزې تبادله شوې. جګړه شاوخوا نیم ساعت وروسته درېدلې ده. سرچینې زیاتوي چې په دې نښته کې افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو پاکستاني لوري ته بیا مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. بلخوا د کابل نننۍ چاودنه کې 7 کسان شهیدان شوي. د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران وایي نن شاوخوا 3 بجې کابل ښار د شهریناو په ګلفروشي کوڅه کې د چینایي مسلمانانو او افغانانو ګډ رستورانت یعنی چاینیز نوډل اشپزخانې ته نږدې چاودنه شوې. دغه رستورانت د یو چینایي مسلمان عبدالمجید او د میرمنې او یو تن افغان عبدالجبار محمود له لوري په ګډه چلول کېده. هغه زیاتوي عبدالمجید د چین د شینګیانګ ایالت اوسیدونکی مسلمان دی. دلته به د چینایي مسلمانانو لپاره خواړه تیارېدل او پلورل کېدل. د زادران په وینا په نننۍ چاودنه کې د ایوب په نوم یو تن مسلمان چینایي وګړی او 6 تنه افغانان وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. هغه وایي د چاودنې نوعیت لا معلوم نه دی او څېړنې روانې دي، خو سرچینې وایي چې ځای پر ځای شوی ماین و.